پروفیسر دستار یوسفزي صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او خپل تاثرات زم سره شریک کړي. پروفیسر دستار یوسفزي: د فن د احترام ښاغلي نمرې دا دروغ دی. د فن د احترام ښاغلي نمرې دا دروغ دی. د سترګو نه پناه شي خو په زړونو کې ژوندي وي. او جبر نه دی په دا قبر صبر بویا، جبر نه دی په دا قبر صبر بویا، خو نمسی و د نیکونو په لار تیر شو. زما په سټیج باندې ناست ډیرو قدرمنو پوهانو، ادیبانو، شاعرانو او ما ته مخامخ ناست د دې علاقې ډیرو درنو پښتنو کشرانو، همزولو، مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما خیال دی د وینا پکې داسې صفاتې نشو. ډاکټر صاحب چې دی هغه ډېر زیات په ډیټیل سره خبره وکړله، خو د ټولو نه مخکې به زه د اواز ملکن کم غړي چې دي هغو ټولو ته ډېر داد او ډاډ او مبارکي ورکوم چې د اثر صاحب په یاد کې دا غونډه چې ده هغه را جوړه کړله. د داد او ډاډ مستحق دی دغه ملګري، او دغه تمه یې هم ساتو، هیله ده چې انشاءالله په راتلونکي وخت کې به هم دوی خپل ژوندي ملګري چې دی نو هغه به هم قدروي. د مرګ نه پس به هم خپل ملګري چې دی نو هغه داسې یاد ساتي، هیروي به نه. او دغه د شعر و ادب په حواله سره چې دا کمې غونډې کېږي دغه کې به هم د یو بل سره ناسته پاسته چې دی نو دغه جاري وي. د اثر صاحب په شخصیت چې کمې خبرې وي یا د هغوی سره د ژوند سره چې کمې تړلې خبرې وي نو په هغې خو ډېرې زیاتې خبرې وشولې. زه به صرف دومره ووایم چې اثر صاحب چې و نو هغه ژوندی شاعر و، او ژوندی شاعر په دې حواله سره و چې یعنې څنګه نورو ملګرو وویل چې په دغې عمر کې هم هر چا چې هر یوې ټولنې هغوی ته چې دعوت ورکړی دی، بلنه ورکړې ده، نو هغوی ځان خامخا هغه ځای ته چې دی نو رسولی دی. بل یوه خوبي چې ما د هغوی په شخصیت کې لیدلې وه هغه دا وه چې د اثر صاحب زړه دا د حسد نه او د تعصب نه بلکل پاک و، خالی و. او په کار هم ده چې دا یو لیکوال، د یو شاعر، د یو ادیب د هغه زړه ذهن دا صفا وي. نفرت، کرکه، بغض، حسد چې دا دي د هغه په زړه کې نه وي. دی یو رول ماډل وي د معاشرې دپاره. هغه رحمان بابا وایي که نه چې دا هسې لوی میلمه و کور ته بیایې اول غولې پاکیزه کړله خشاکه. نو اول چې دی نو خپل د شعر و شاعري کول، یو شاعر څه غواړي یا شاعري څه شی دی؟ شاعر هغه خو په دنیا کې امن غواړي که نه، مینه غواړي، انسان دوستی غواړي. هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې دی امن وي، جنگ دی نه وي. هغه شاعر امن پیر ګوهر د هغوی یو نظم دی ډېر زیات ښایسته زوی، د هغوی صرف په یو مصره اکتفا کومه. هغه څه وایي چې چین دې زار له روسه شي او روس دې زار له چینه شي، غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. د یو شاعر دغه ارمان وي. یو شاعر دا غواړي چې دا ټول انسانان دې په یو بل باندې مین شي، ذات پات، رنگ، نسل، تور او سپین، د دې د بوتان شاعرانو ټول ټوټې ټوټې کړي دي. اقبال شاکر صاحب د هغوی یو ډېر ښایسته شعر دی، هغه وایي چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی، غنم رنګ دی که سپین دی او که تور دی. نو شاعران زما خیال دی د دې دنیا د ټولو نه معصومه خلک وي، په امن مین وي، په مینه مین وي. هغوی غواړي چې دا ټول خلک یو بل نه زار شي، یو بل نه ګول شي، د یو بل نه قربان شي. او بل په دې کې یو ډېره عجیبه او دلچسپه خبره دا ده چې یوازې دا نه چې یو شاعر د مشرق دی او یا د مغرب دی، د ټولې دنیا لکه دا امتیاز او دا اعزاز چې دی نو زما خیال دی دا په پوره دنیا کې صرف دی د شاعرانو دې ټولګي ته حاصل دی، چې یعنې چې د هر ځای شاعر دی هغه به په دې څیزونو باندې مین وي، په امن به مین وي، په مینه به مین وي. هغه که د ایران دی او که هغه د چین دی او که هغه د روس دی او که هغه دغه دی، دا اعزاز بل چاته نه دی حاصل. هغه که ډاکټران ولې نه دي، یا هغه که
وکیلان ولې نه دي ان تر دې که مولیان ولې نه دي هغه هم په خپلو کې چې دی نو د هغوی دغه شته خو د شاعرانو شکر دی هغوی د هغوی ذهن داسې جوړ وي د هغوی نظر داسې جوړ وي او چې یو سړی چې هغه د قام سترګې وي د قام ژبه وي د قام دماغ وي او هغه دا غواړي چې په دې معاشره کې کم کم ځای کې خامي ده بدرنګي ده هغه دې لرې شي هغه په دغې مین وي نو زما خیال دی د هغه د دغې کار او د هغه د دغې زیار د هغې قدر پکار دی هغه درنول پکار دی بهرحال خبره ډېره زیاته اوږدو منه خو د ملګرو خبره وکړه چې اثر صاحب هغه کتاب زمونږ مخې ته نشته دی نو که کتاب شته و که نه خو دغه زمونږ امید دی دغه زمونږ توقع ده چې د هغه په کلام کې به هم دغه ټول صفات او خصوصیات موجود وي کم چې د دې نورو شاعرانو وي د هغې نه به هم زیات وي ځکه چې پښتون خو هسې هم یو ډېر امن پسند قام دی او بیا زمونږ دا غریزي لیکي چې دی دا خو د حیا او د ننګ او د غیرت او د میلمستیا د دې هغه مجسمې وي نه زه په آخره کې د اواز ملکن چې کومه ټولنه ده دغې ته یو خواست هم کومه او د خپل طرف چې دی د کومک هغه یقین دهانی ولا هم ورکوم چې د دوی چې کم کلیات دي یا د دوی چې کم دغه دي ناچاپ آثار دي د هغې د چاپ کولو دپاره چې دی نو دا کسه داسې وشي چې دغه مواد را غونډ کړي شي او هغه چاپ کړي شي چې د هغه د ضایع کېدو نه چې دی نو هغه بچ شي زه د خپلې خبرې په دغه یو شعر سره چې دی هغه ختمول غواړم وایي چې څه شوې چېرته لاړې زموږ خوارو د سر سوریا څه شوې چېرته لاړې زموږ خوارو د سر سوریا ای د دې پانی دنیا د علم و ادب ستوریا ډېره زیاته مننه شکریه